پاکستان سريلنکا ته زولې غوړولې خو هغه یې نه مني. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر ستړي مشه. طارق زیان صدیقي یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د یوې نوې او په زړه پورې ویډیو سره حاضر یم. د پاکستان په لاهور ښار کې نن 10 کاله مخکې یعنې په 2009 کال کې د سريلنکا په ملي لوبډلې له برید وروسته هیڅ لوبډلې پاکستان ته د کرکټ لوبو لپاره تګ ته زړه نه دی ښه کړی او له هغه وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ بند شوی دی. اوس د پاکستان کرکټ یو ځل بیا هڅې پیل کړي دي چې د سريلنکا ملي لوبډله د ټیسټ لوبو لپاره پاکستان ته راولي، خو سريلنکا ورته زړه نه ښه کوي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د سريلنکا ملي لوبډلې سره په ستمبر او اکتوبر کې 2 ټیسټ لوبو او بیا په دسمبر کې د 3 شل وریزو او 3 ورځنیو لوبو د کولو خبر روانه ده. خو د پاکستان کرکټ بورډ له څو میاشتو راهیسې د سريلنکا کرکټ بورډ ته زولۍ غوړولې ده چې دا لوبې د ورسره د پاکستان په کراچۍ یا هم په لاهور ښار کې وکړي. خو د سريلنکا کرکټ بورډ دا خبره تر اوسه پورې نه ده منلې او د پاکستاني رسنیو په وینا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن احسان مانی اوس هم په لندن کې دی او د کرکټ نړیوالې شورا د ناستې پر مهال به هغه هڅه وکړي چې د سريلنکا کرکټ بورډ چیرمن دې ته راضي کړي چې خپله لوبډله پاکستان ته ولېږي. خو د سريلنکا کرکټ بورډ دا اندېښنه ښودلې ده چې که چېرته پاکستان ته خپله لوبډله ولېږي نو هلته 10 ورځې د کرکټ لوبه ده او 15 ورځې به د دوی لوبډله په هوټل کې پاتې وي چې 15 ورځې ټولې دوی د هوټل په کوټه کې نشي تېرولی او د پاکستان حالت داسې نه دي چې لوبغاړي دې بهر وګرځي. نو دوی ځکه نه غواړي چې خپله لوبډله پاکستان ته ولېږي. همداراز پاکستاني رسنۍ لیکي چې د دې په بدل کې پاکستان کرکټ بورډ د سريلنکا کرکټ بورډ ته د یوې ټیسټ لوبو کولو وړاندیز هم کړی دی. خو که چېرته د سريلنکا کرکټ بورډ دا وړاندیز هم ونه مني نو بیا به پاکستان هڅه کوي چې سريلنکا بورډ د یوې ورځنیو او یو هم شل ورځې لوبې لپاره راضي کړي چې په پاکستان کې ورسره ترسره کړي. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. لاندې په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.